دیوال چې په دې کې پیسې ډېرې دي، پیسې د ټیکهدار او زموږ د صاحبانو خپل داړ او د دې خلاف وي او د دې خلاف په آواز مخکې مو موشت کړی او آینده به بغت د ټیکهدار او د محکمې. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د خوړ ته چې کوم دی د روژې په میاشت کې چې کوم دی دا ګورنمنټ دا دیوال وښلی و او مونږ بیا چې کوم دی کار ډېر زیات غلط کېدو، هېڅ قسم ته چې کوم دی نه هغوی کرش دی کې استعمالولو نه ورکې سیمټ استعمالېدل، هغه ټیکهدار بالکل لړل تپل شروع کړي وو. نو مونږ مس وزیر ته چې کوم دی کمپلینټ وکړو، هغه راغه هغې دا کار چیک کړو او هغې وویل چې دا بالکل د معیار کار نه دی، دا به چې کوم دی دوباره ورانیږي او دوباره به جوړیږي. خیر به هر حال هم دغه موقع نه وتښتېده، دا ټول یو ګروپ دی. بیا مونږ اسحاق خان ته کمپلینټ. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وخت کې زموږ په کلي کې زموږ د کوم چې کلي اهلیان پیرپیای دي دا د ګوناګو مسایل شکار دي. هغې کې خو سرفرست چې کوم دی نو د بجلۍ لوډ شیډنګ دی. نمبر دو په ګیس چې کوم دی هغه خو زموږ د برانچ لینونه چې کوم دي نو دا خو د مازدیګر بلکې اوس خو 24 ګنټې کې نه بقایا چې کوم دی زموږ لکه دا زموږ د صاحبانو خبرې کوي دیوالونو ملیوالونو پروټکشن وال نو دا یوازې د لنډي خوړ خبره نه ده، دا څومره دیوالونه چې والي دي هغه نان سټنډرډ دي. نو مونږ ارباب اختیار ته دا خواست چې مهرباني وکړئ چې پیسې خو په حکومت د کور وځي پوره او په هغې باندې د سلو په ځای چې 40 روپۍ مونده لګي نو هغې خو حل همدا به وي. نو ارباب اختیار ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ، کم از کم زمونږ د غریبو خلکو د غریبو عوامو په دې حالت باندې رحم وکړئ. بجلۍ دا حل دی، د ګیس دا حل دی. فاروق د ګیس خبره وکړه، د اوبو خبره وکړه. نو په دا چې کوم د برانچ سایډونه دي یا پټیل باندې کوم کورونه موردي نو هغوی ته نه د اوبو سهولت شته نه ورته د ګیس سهولت شته. او مهرباني وکړئ چې موږ ترقیاتي قانونو مخالف نه یو، خو موږ په دې په اړ کې د مار داړ او د دې خلاف یو او د دې خلاف په آواز مخکې مو موشت کړی او آینده به موشتو. نو ارباب اختیار ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ ترقیاتي کارونه موږ خلاف نه یو. په هغې کې د مار داړ ټیک ته خپل یو جایزه منافع هغه ټیکهدار ته علاوه ده چې را مار داړ نو دا د قوم دپاره د حکومت دپاره د بدنامۍ باعث جوړېږي. نو مهرباني وکړئ چې کم از کم لکه په دې عوامو باندې رحم وکړئ، په دې حکومت باندې رحم وکړئ، په دې خلکو باندې رحم وکړئ او دا مار داړ چې کوم دی نو دا ختم کړئ. والسلام. محله کمرخیل دا مشران چې راشي دی مونږ له وایي مونږ به ستاسو خدمت کوو، مونږ به ستاسو کارونه کوو، مونږ به دا کوو، مونږ به هغه کوو. زموږ په دې خوړ کې د سوی ګیس یو پیپ تللی دی چې نیمه انچۍ به یي دی، نیمه انچۍ، او هغې نه 300-400 کوره دي. د دې غم څوک نه کوي. زموږ خدمت دا دی. ټرانسفارمر مو د 3 خپو په ځای په 2 خپو ولاړ دی. دا خدمت زموږ څوک نه کوي چې یاره راوړی په مونږ داسې تېرېږي، بجلي مو څنګه ده، دغه مو څنګه. خو دا ځکه کوي دا دیوال چې په دې کې پیسې ډېرې دي، پیسې د ټیکهدار او زموږ د صاحبانو خپل پیسې دي، دغه دي. نو دغې وجې د دیوال کار دی ډېر ښه په شوق کوي. نور خدمت مزمت نشته، هسې ګپې شپې دي، ټول ګپې شپې دي. دا زما دا 2 ناظمان ولاړ دي، دی به وایي چې دا دی څه وایي، خو دی له مخامخ ویم یا به دا بېوسه یا به دی څه دغه ني. دغې وجې بس مهرباني وکړئ، په مونږ باندې رحم وکړئ. او دا دیوال دی دا یو سیلو بل رالو نو بس هېڅ هم نشته، کاڼي ماڼي به ټول لار به بند دی. ډېره بسم الله الرحمن الرحیم. دا څنګه چې عباس بھائی دله ووی مونږ د عباس بھائی د فاروق لادي د شاه لالا دا څومره خلک چې دی ټولو مونږ مشکور یو چې دی ته مونږ ووی چې تاسو له غوندې ځای پرېږدئ او دا پروټکشن وال دی دا به تاسو له ووالی شي. د دی د الله عزت وکړي دا 4-5 فوټه دی مونږ ته پرېښو او هغې کې دا کار روان شو. چې دا کار روان شو دا کار 2 نمبر کار هغه ټایم هم کېدو. عباس بھائی پې مس وزیر ته درخواست ورکو، هغه هم راله فوټو سیشن نه شو. تر اوسه پورې د هغې هم څه پته ونه لګېده، هغې هم دا به نړېږي، تر اوسه پورې هېڅ هم نشته. سب انجینیر مظهر ته مونږ یو شل ټلیفونونه وکړو چې راشه وګوره دې کې تاسو ته که ښکاري نه پکې هغه خاوره ماوره خو پرې هغه شګ هم پکې نشته چې په دې کې دی شګ هم لګولي په منځ کې اوموس کاڼي پراته دي او د اوس کاڼو د پاسه چې کوم دی بره دا ډي پي سي اچولې ده. دا تقریبا دا څونه دیوال چې وال شوی دا ټول هم دغه رنګیل دی. بل دې سره دا سایډ چې کوم دی دا دې ته سمدستي پخول پکار وو، هغې هم پوخ نه کړو. نو د دې ټیکهدار ته خو مونږ یو 10 ټلیفونونه وکړو، هغه هم رانلو او نه راځي. خدای ته دا اسحاق خان ورته ویلي چې دا ونړوه دوباره ووخه، تر اوسه پورې د هغې هم څه پته نه لګي. نو به دا عباس بھائی خبره ده چې دا ملي بګت دی د ټیکهدار او
د محکمې بس راشي او بس وی خوري نور پکې څه نشته دا ټول دیوالونه هغلته کې ملنګل چې کوم دیوال والا شوی دی هغه هم کرک دی هغه بل هم کرک دی نو که دا کار دا ډومبې خوړ راغو ډومبې لا مطلب دا چې په دې میاشت کې به بارانونه څونه کېږي دا پته لا نه لګي نو چې په ډومبي خوړ کې د دا حال دی چې دې له وګوره نو مخکې به دی نه موږ څه توقع کوو